السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور عبید خان. ملګرو دې سیټه به تاسو ته ښکاري د دې نوم دی علي خان. د دې دا ویډیو درسره شریکومه نو وروسته پسې بیا زه خپلې خبرې کوم. د دې ورور اکاونټ ته تاسو ته ګورئ ټیک ټاک که نه د ده په ټیک ټاک باندې چې کوم دی نو لایک کمنټ شیر نه راځي ویوز نه راځي. د څه غلطي کړې ده د خپل اکاونټ بزنس ته اړولی دی. تاسو ته ما ویلي چې ګوره خپل اکاونټ بزنس ته مه اړوئ پرسنل ته اړوئ. اوس دا طریقه راته زه درته وښیم چې تاسو خپل اکاونټ پرسنل کې اړوئ. که بزنس کې ستاسو اکاونټ به مخکې نه ځي صحیح ده راشه طریقه ته وښیم. ښه دا وګوره اوس دا د اکاونټ دی. ګوره چې څنګه تاسو دلته راشئ په دې ځای کې به تاسو ته وایي دا د بزنس اکاونټ دی. نو دا سیټینګ پرایوسي باندې به کلیک کوئ. په دې ځای کې به منیج اکاونټ باندې کلیک کوئ. منیج اکاونټ هم چې څنګه کلیک کړو نو دا وګورئ سویچ ټو پرسنل اکاونټ دی. په دې به کلیک کوئ نو دا اکاونټ به چې کوم دی نه سویچ کوئ سویچ ته واړوئ. نو دا پرسنل اکاونټ دا وایي نه غره سویچ ټو پرسنل اکاونټ صحیح شو. نو دا اکاونټ د بزنس ته ووته وایي نه دلته کې تاسو به بزنس کړئ نه دلته کې واپس راشئ نه هغه بزنس اکاونټ ختم شو. نو ستاسو اکاونټ به اوس مخکې ځي ویډیوګانې اپلوډ کوئ ستاسو به فالوور چې کوم دی راځي لایک په راځي ویوز په راځي صحیح. امید لرم چې ویډیو به تاسو کتي نو د چا چې په ټیک ټاک کې ویوز نه راځي شیر نه راځي لایکس پې نه راځي نو د علي بای چې دا کومه طریقه خوستلې دا اوسه وکړئ نو انشاءالله ستاسو ټیک ټاک مسله به حل شي. نو دا شارټ شان ویډیو راته مخې ته راغله ما چې ستاسو سره هم شریکه کړم نو زموږ دا چینل هم ورسره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په ټیم داسې ویډیوګانې میلاویږي. او اوس ما ته اجازت راکړئ د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.